ملا هیبت الله ته چاو څنګه ور واچوه؟ سلام قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. کابل کې معترضو ښځو د طالبانو د مشرانو تصویرونه سوځولي. د اتحاد او پیوستون په نوم د افغان میرمنو د یو اعتراضي خوځښت غړو په کابل کې په یوه غونډه کې په سمبولیکه بڼه د طالبانو د چارواکو او د هغوی د ملاتړو په تصویرونو باندې خط کش کړی دی او ورته یې اور اچولی دی. دغه معترضو میرمنو د جمعې په ورځ د اګست په 4 چې د زمري له 14 سره سمون لري کابل کې د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې ویلي چې افغان میرمنې نه یوازې دا چې د طالبانو سره په هیڅ ډول شرایطو کې خبرو ته چمتو نه دي، بلکې د دغو معترضو میرمنو د وینا له مخې د طالبانو رسمیت پیژندلو سره مخالفې هم دي او هم د دغې ډلې له منځه تللو غوښتونکي دي. دغو میرمنو وویل موږ هیڅ پروژه‌یي ښځې او سړي د هغوی د ګټو په خاطر ورته اجازه نه ورکوو چې افغانستان کې بندي میرمنې قرباني کړي. همداشان دغه معترضو میرمنو په دغه غونډه کې چې ویډیو یې امریکا غږ ته استولې نه تروریستانو ته او نه هم د طالبانو لابي کوونکو ته شعار هم ورکوه. د دغو میرمنو لخوا کومو تصویرونو ته چې اور واچول شو، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي او د بشري حقوقو او د افغان میرمنو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي رینا امیری په ګډون په بهر کې د میشتو څو افغان میرمنو تصویرونو ته هم اور واچوه. څو ورځې دمخه کابل کې د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې یو شمېر معترضو ښځو هم د بشري حقوقو او د افغان میرمنو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي رینا امیری تصویر ته هم په سمبولیک ډول اور اچولی و. دغه معترضو میرمنو د میرمن امیری د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقي په مشرۍ د یوه پلاوي سره د کتنې وروسته طالبانو سره د امریکایي چارواکو د کتنې د اړتیا په باب د خپل ټویټر په پاڼه څرګندونې کړې وې. په غبرګون کې د هغې تصویر ته اور اچولی و. میرمن امیری په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي و چې د طالبانو د حکومت پلاوي سره یې کتنې د بشري حقوقو د افغان فعالانو د غوښتنې پر اساس کړې وې. دا و زموږ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.